अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ځکه ته په روډ مې ګاډي چلای اور بل ډرایور د وکتلو څنګه خي سایډ ته تلو د پر خي سایډ اشاره لګولې دي یا ګس سایډ ته تلو د پر ګس سایډ اشاره لګولې دي یا لین چینج کوو د پر اشاره لګولې دي نو صرف په اشاره مې به ته د هغه یقین نه کوي هغه وجه دا دی چې اشاره چې غلطه هم لګول شي او اشاره چا نه پویری دی هم شي ٹھیک شو کچېرې ته صرف هغه په اشاره باندې یقین وکړلو او مخ ته ورته وته او اکسیډنټ وشولو نو بیا د اشارې ثابت کول ډیر مشکل کار دی د دې لپاره تاسو سره صحیح ثبوت پکار دی ځکه چې کوم سړی غلط وي هغه بیا اشارې نه منکر کیږي ٹھیک شولو نو بیا څنګه ټریفک اتھارټیز راشي هغه روډ باندې تا پوزیشن ګوري چې تا ګاډي کوم ځای کې دی صحیح شو اور هغه نه علاوه ټریفک رولز او ریګولیشن مطابق فیصله کوي نو څه کله ته یو کاس وګوري چې هغه یا رائټ سایډ ته سي او یا لیفت سایډ ته سي نو هغه به ته درې ټیسټونه خلې صحیح شو نمبر 1 څنګه اشاره لګولې دي کنه دی لګولې دویم شی دا دی چې دی موډ مطابق یا دی لین چینج مطابق د خپل سپیډ ایڈجسټ کوي کنه ایڈجسټ کوي صحیح شو دریم شی دا دی چې کدا رائټ سایډ ته سي نو رائټ سایډ ته د ګاډي پوزیشن جوړي کنه جوړي او کچې د لیفت سایډ ته سي د لیفت سایډ ته د ګاډي پوزیشن جوړي کنه جوړي نو چې کله د درې ټیسټونه پاس شي به ته په هغه یقین کولای شي صحیح دی هغه نه علاوه چې کله تاسو اشاره استعمالو نو سوچ سمجھ سره استعمالو ځکه چې دا بس کوم ډرایور دی هغه غلطوي هم شي کچې ته غلطه اشاره ولګوله ټیک شو چې کله بیا اشاره ولا کار پورا شي یعنی غټن پورا شي نو بیا اشاره ټایم سره مړه کوو هم ټیک دی په دې باندې ما یو ډیمونستریټیو ویډیو دی چې کوم د مو اردو چینل دی ډرایولوجي کوم مین چینل دی هغه باندې په یوټیوب کې موجوده دی ټیک شو او ډسکرپشن کې ما لینک ور کړی دی کدی مې تاسو تفصیلا ویډیو کتل غواړئ نو هغه کې شته دی کتلای شو مننه آباد اوسو